ورحمة الله. محترم ورونو، یوې مهمې موضوع ته مو پام راړوم چې هغه اروپا ته د مسلمانو ماشومانو تښتول دي. د ماشومانو تښتول د مافیایي کړیو کار نه دی، بلکې د اروپایي هیوادونو د مختلفو بنسټونو لخوا په مختلفو نومونو تښتول کیږي. د محمد الهامي په خبره دغه کار اوس د ماشومانو په غلامۍ نیولو بدل شوی دی، یعنی د غلامۍ په بد ډول سره. مسلمانه کورنۍ اروپا ته هجرت کوي، وروسته په ډیرو ناموجهو دلایلو سره دولتي نهادونه یا بنسټونه راځي او ماشومان له کور او مکتب څخه بیایي او والدین د خپلو ماشومانو له دیدن څخه محروموي. هوکې، دغه تښتول شوي ماشومان د دولت په خوښه نورو کورنیو ته سپاري. ممکنه ده دغه کورنۍ چې دوی ورته سپاري مسیحي، ملحد او همجنسګره کورنۍ ووسي. دوی د دغو هلکانو او نجونو نومونه هم بدلوي او کفر ته اړ باسي. دوی دغه ماشومان چې بالغ شي مختلطو ځایونو کې پرېږدي چې د جنسي تجاوزونو ښکار هم کیږي. کله خو بیا دولتي بنسټونه د دغو تښتول شویو ماشومانو د جنسیت د تغییر لپاره لاس په کار شي چې په پایله کې دغه هلک او یا دغه جنۍ کاملا ضایع شي. ولې ماشومان تښتول کیږي؟ کله خو د تربیت اړوند د والدینو د بې کفایتۍ په بهانه، کله په ماشومانو د والدینو د غصې او وهلو په بهانه، او کله موجوده هیواد د قوانینو خلاف والدین خپل ماشومان سخت دریځه کوي. په همدې بهانه ماشومان تښتي. خبره تر دې ځایه رسېدلې چې دولت پیغلې نجونې په دې بهانه بولي چې والدین ورته د شرافت آداب ښودلي. د شرافت آداب یعنی والدین خپل لونو ته ویلي چې د خپل شرف او عزت خیال وساته، له هلکانو سره په مختلطو ځایونو کې مه کینه. همدغه آدابو ته هغه دولتونه د جنسي تبعیض او شخصي عقدې نوم ورکوي. د شؤون اسلامي په نوم چینل له هغو والدینو سره غږېدلې چې نجونې یې په همدې بهانه ترې وړل سوي دي. د SCI خبري چینل کاږي د سویډن دولت 25 میلیون کرونه ښاروالۍ ته بودیجه ورکوي تر څو نجونې د کور له داخل څخه چې هغو ته شرف او عزت حاصل دی په دوی د ظلم په نامه دوی د باندې وباسي. دغه د شرف ظلم څه دی؟ د کامبس خبري خبرونه چې د سویډن تر حمایت لاندې په عربي ژبه نشرات کوي د شرف ظلم داسې تعریفوي. تاسو ګورئ دوی خپل قوانین په څومره تفصیل بیانوي او بیا په عربي ژبه خپروي. دوی وایي د فرد له اړتیاو او حقوقو او تر هر څه مخکې د کورنۍ د عزت خیال ساتل همدغه ته د شرف ظلم وایي، یعنی په اړتیاو کې فرد مخکې شي. تاسو ګورئ د فرد اړتیاو څخه هدف څه دی؟ اوس یې واوره. مثلا وایي د مشارکت اجازه ورنه کول شي. ماشوم ته په ټولو برخو کې لکه د تعلیمي رشتې انتخاب، مختلط چې نجونې او هلکان یو ځای وي، د جنسي زده کړو مراکزو ته په تګ او هلته فعال اجرا کول، یعنی دغه هلکان د جنسي زده کړو ټولو ډولونو ته بې بندوباره تشویق شي. کله په مکتب کې ترې غوښتل کېږي څه مو چې زده کړې د نورو ټولګیوالو تر مخې اجرا کړي یا یې ټولګیوالو سره په ګډه اجرا کوي. او بل د شرف ظلم د دوی په وینا دا چې هلکان او نجونې کمپونو ته پرې نه ښودل شي، که څه هم هلته بې بندوباري له حده زیاته وي. د دوی په وینا دغه عملیه له شرف سره ظلم دی. بل دا چې د نجونو د باکرهوالي شرط که علني وي یا پټه مخکې له واده باید مطرح شي، یعنی که والدین په صریحو الفاظو یا په اشارې یا غیر مستقیم خپل لور ته ووایي چې مخکې له واده باید باکره واوسي، که دغه د باکرهوالي خبره یې صراحتاً یا اشارتاً مطرح کړه، دوی د قوانینو له مخې په شرف ظلم وکړ. دې ته اروپایان د شرف ظلم وایي. دغه مسایل پټ نه دي. د کامبس لخوا چې سویډن حمایت کوي پکې په عربي ژبه په واضح ډول مطرح شوي دي. د اروپا د قوانینو لخوا کچا خپلو لوڼو ته د شرف فرهنګ ورزده کړ او با شرفه یې وروزه د لوڼو د اخیستلو له ګواښ سره به مخ شي. په اروپایي هیوادونو کې دا منع ده چې والدین خپل ماشومان د جنسي زده کړو له مرکز وګرځوي، او هر کله که والدین خپل ماشومان د جنسیت له بدلولو منع کړي د نافذه قوانینو له مخې مجرم دی.
د سویډن دولتي بنسټونه د مسلمانو ماشومانو څخه څېړنه کوي. مثلا دوی ته وایي آیا امور او پلار دی وهي، آیا در باندې چیغې وهي، موږ در څخه ملاتړ کوو، درته د ښه ژوند زمینه برابروو. له هغه داسې خبره باسي چې دوی ته بهانه په لاس ورشي چې د هغه وړل له والدینو څخه توجیه کړي. ورونو، څه چې پیښیږي له تصوره لوړ دي. دا به د تایید وړ هم نه وایي چې زرګونه کیسې او واقعیتونه مو نه لرل او هغه څه چې له دغه والدینو سره شوي تر موږ نه وای رسېدلی. دغه راز وکیلان او غیر مسلمان خلک دغه واقعیتونه تاییدوي. داسې خلک چې ویل به له انسانیت څخه مالامال غرب وګورئ. دا خلک چې تاسې کفار بولئ، ګورئ له مهاجرینو څخه څومره ښه استقبال کوي، بیا ورته د کار او کسب زمینه هم برابروي، حتی کور هم ورته ورکوي. په ځمکه یې اوسي، ډوډۍ خوري، کورنۍ ته د امن حاصل دی، ماشومانو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي، بیا هم ته د کورنۍ غړي له کلیسا راګرځوي. تاسو ته کور، امن او حقوق درکړي، بیا وایي د دوی دوستان مه جوړېږئ. ولې؟ ځکه کافران دي، مونږ کافر یو. د داسې څه پایله چې همدغه د قاتلانو او رانوونکو له لاسه مسلمانان هلته مهاجر سوي دي. اوس مسله واضحه سوه، مسله ښکاره ده. اروپایي هیوادونه زاړه شوي دي، ځوانان او ماشومان کم لري، د کورنۍ په ځای آزاد جنسي اړیکې پراخې دي او فیمینیزم طغیان هم اوج ته رسېدلی. د احصایې ملي اداره د 2022 کال د اولې میاشتې په 20 تاریخ اعلان وکړ چې د انګلستان نیمایي ښځې ماشومان نه لري، یعنی عمرونه تر 30 کلنۍ اوښتې خو ماشومان نشته. نو ځکه ویلی شو اروپایي هیوادونه زاړه شوي او تازه وینې ته ضرورت لري، ماشوم او ځوان ته یې اړتیا ده. نو ځکه دغه هیوادونه خپل غیږې هغو مسلمانو مهاجرینو ته پرانیزي چې همدغه هیوادونه د نړیوالو په مرسته وطنونه ور ویجاړ کړي او بیا یې ورسره لاس و. درنو لیدونکو، هر وخت چې دغه موضوع راپورته شي، بعضې راشي او وایي نه، دغه موضوع له حده زیات پړسول شوی. دغه موضوعاتو ته دومره پوښښ مه ورکوئ، حتما به یې والدین له قانون خلاف کړنه ترسره کړې وي. موږ د ماشومانو د اخیستلو پلویان نه یو، ولې انصافا باید ووایي چې دولتي بنسټونو هدف د مسلمانو ماشومانو نه دي. دغه خبرې چې څوک کوي جاهل دي، د حقایقو څخه سترګې پټوي. حتی کله والدینو څخه اشتباه هم کیږي، بیا هم د ماشومانو وړل یې د ډیرو سترو نقصاناتو لامل دی. د والدینو دغه اشتباه او هغه ستر نقصانات د پرتلې وړ حتی نه دي. د شؤون اسلامي چینل د پلټنو په پایله کې واضح شو چې د ماشومانو د وړلو په قضیه کې سویډن، د اجتماعي خدماتو اداره، آلمان او هالند شامل دي. د همدغه پلټنو په پایله کې دا هم معلومه شوه چې څومره ناوړه راتلونکی د دوی په انتظار دی. ورونو، دغه موضوع باید په رسنیو کې روښانه شي د څو موخو لپاره. لومړی، د هغو بې اصلي کورنیو لپاره چې ماشومان یې تښتول سوي دي. متاسفانه د دوی شکایت چې مسلمان یې ملاتړ نه کوي. دغه قضیه د رسنیو پوښښ لپاره ضرور دی. حتی که اسلامي سازمانونه هم په اړه څه وایي، رسنیز پوښښ نه اخلي او څوک هم نه اوري. هلته موجود نور مسلمانان هم چندانې په کیسه کې نه دي. موږ د قضیې همدغه اړخ ته توجه کړې. اروپایي هیوادونو داسې چینلونه په عربي ژبه جوړ کړي چې مسلمانان تر اغیز لاندې راولي، لکه ډایچه ویله، DW آلمان وغیره. هلته ویني دوی د اسلام تصویر خراب وړاندې کوي. هلته درته داسې نجونې ښیي چې غواړي له نجونو سره جنسي اړیکې وپالي او ورته لیواله دي، خو د دوی په وینا ظالم مسلمان پلار یې هغه له دې کاره منع کوي. وروسته قهرمان ځواکونه راشي، هغه جنۍ یوسي تر څو له بلې جنۍ سره په سعادت کې ژوند وکړي. یعنی په یو ډول دوی هم جنسګرایۍ ته تبلیغ کوي. شؤون اسلامي چینل له مختلفو میندو سره غږېدلی. مثلا یوه سومالیایي مور وایي زما لورانې راکئ، بیرته سومالیا ته ځم. یوه سوریایي مور وایي ماشومان مې راکړئ، تیاره یم لاړه شم او د بمبار لاندې ومرو، ځکه د ماشومانو شهادت مې تر دې غوره ده چې هغوی کافران شي او یا اخلاقي انحراف وکړي. دغه حقایق بیا غربي رسنیو کې نه خپرېږي. بناً هغو میندو پلرونو ته چې ماشومان یې تښتول شوي دي وایو صبر وکړئ، خپل غږ اوچت کړئ، مه ناامیده کیږئ.
اروپا ته د ماشومانو په وړلو خپل رب ته توبه وباسئ او رب سره صادق واوسئ. که چیرې مو خپل ماشومان بیا موندل، هر څه مو چې په وس وي ویې کړئ تر څو یې بیا درڅخه یونسي. که په هر قیمت وي، حتی که ستاسو په اخراج هم تمامیږي، خپل ماشومان بیا درڅخه یونسي. والله هیڅ معقوله نه ده چې د دومره خرابیو او خراب حالت باوجود په دې هیوادونو کې پاتې شئ. امید لرم الله در باندې بندې دروازې خلاص کړي، خپل ماشومان مو بیرته درته ورسیږي. موږ در سره په دغه کوچتولو کې همکار یو. دومره موضوع ده چې ځان وساتئ. دغه موضوع مخ په لوړه روانه ده او حتی نور هیوادونو ته هم سرایت کوي تر څو خپل دین پرېږدي او په غربي ټولنو کې ذوب شي، لکه څنګه مو چې فرانسه کې ولیدل، اوس په کاناډا او نور هیوادونو کې وینو. اوس ویل شو په داسې یو هیواد کې پاتې کېدل چې د ماشوم د تختولو احتمال وجود لري، له شک پرته حرام دی. دا بیا بیل بحث دی، تفصیل ته اړتیا لري. درېیمه موضوع دا چې د هغو خلکو مخه نیول چې یادو هیوادونو ته د سفر په تکل دي چې داسې قوانین پکې نافذ دي. هلته باید د اوږدې مودې لپاره لاړ نشي او نه هم هلته اقامت وکړي. لما څخه که څوک داسې هیوادونو ته د سفر مشوره وغواړي، هغه ته وایم د لنډ وخت لپاره د شرطونو په پام کې نیولو سره او هم دا ډار دفع وي چې د فتنې ښکار به نه شي، نو سمه ده، اما له ماشومانو سره نه او زر زلینه. په وروستیو کې وایم چې د ماشومانو تښتول داسې وبا ده، احتمالا مسلمانو هیوادونو ته هم سرایت وکړي. که هغه څه چې غرب کې پیښیږي سکوت وشي، نو امکان لري مسلمانو ټولنو ته هم په بله بڼه سرایت وکړي. فکر وکړه، یو ورځ به دې په عادي بهانه ماشومان درڅخه بول کېږي. نو ورونو، د دغو اړوند عامه پوهاوی زیات کړئ او خپل غږونه اوچت کړئ. له الله تعالی څخه غواړو مسلمانانو ته عزت ورکړي او د دښمنانو د کید، چل او شر څخه یې په امان کې وساتي. عز المسلمین ويدفع عنهم كيد اعدائهم. والسلام علیکم ورحمة الله.